د کلاش په سړکونو جوړېدو کار شروع شو چې دې سره د سیمې خلک ډېر خوشاله دي. د خپل مخصوص کلتور په وجه د کلاش قبیلې خلک په درسته نړۍ کې ځانګړی شهرت لري. ولې دې سیمې سړکونه دومره خراب دي چې اکثر په غیر ملکی سیلانیان د गाड़ी पर ځای پیدل سفر کوي. ये इसलिए आपने वो इतनी डेंजरस है तो फिर हमने पैदल सोचा कि नीचे उतर जाते हैं कि गाड़ी बजाय गाड़ी के गाड़ी पीछे आ रही है. د کلاش نارینه او زنانه وایي چې دې سره به دې سیمه کې سیلګري هم وده ومومي. यहाँ रोड्स बनेंगे तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, टूरिस्ट भी आएंगे और लोगों को आसानी से मूव कर सकेंगे. हम खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला और वफाकी हुकूमत की भी शुक्रगुजार है कि उसने सड़क पर काम करना शुरू किया. नोबोस मौसम खदे नो देबाने कार लगते रवान की हुकूमत नो खदा. د سیمې خلک د حکومتي چارواکو شکریا ادا کولو سره غوښتنه کوي چې په دې سړک کې زیاته مشینری ولګول شي چې کار تیز شي. इसके लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन हमारी एक और दरख्वास्त है उनसे कि काम जो है वो ज़्यादा जल्दी किया जाए, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर में बर्फ़बारी होगी तो इस वजह से काम नहीं हो पाएगा. د کلاشو سره د سیمې مسلمانان هم د دې سړک په جوړولو باندې ډېر خوشاله دي. हमारे बहुत मुश्किलात हैं. हमारे पास ये सयाह माया के लिए बहुत मुश्किल है. बुमरेत के लिए अभी तो हम मशहूर है ये सूबाई हुकूमत, ख़ास मरकज़ी हुकूमत पर भी. इमरान खान होता है सकाल को लिया तो शुक्रिया दी को से स्पागेली दी د سیمې خلک د وزیرزاده کلاش د کوششونو ستاینو کولو سره دا غوښتنه کوي چې سړک په دې کار کې د تیزی راوستي شي چې د ورېدو مخکې د سړک د پلانونو کار سرته ورسي. د کلاش د سیمې په سړکونو باندې د پاکستان جوړېدو نه پس په لومړي ځل باندې کار شروع شو چې په دې باندې کلاش او مسلمانان دواړه خوشاله دي. د سیمې خلک د حکومت شکریه ادا کولو سره دا غوښتنه هم کوي چې دا کار رفتار دې تیز کړي شي چې د ورېدو نه مخکې دا سرته ورسي. اخوندزاده غلام فاروقي، وادي کلاش، چترال.